بسم الله الرحمن الرحیم. امید دارم همتون خوب و سلامت باشید. به چنل اسکی میدیا خوش آمدید دوستان عزیز. هیله دارم که ټول برات روغ و جوړ اوسئ. د اسکی میډیا چینل ته ښه راغلاست. لومړی سر کې هغه هیوادوال چې نوي راغلي دي زموږ یوټیوب چینل ته، د هغوی څخه خواهش کوم چې دغه زموږ یوټیوب چینل سره څه وکړي، سبسکرایب او لایک او شیر کړي، تر څو نور ویډیوګانې څه وکړو، ترتیب او تهیه کړو. نن غواړم تاسو سره د تیر په شکل د کابل او د ولایتونو د نوبت وهنې جدول درسره شریک کړم. مخکې له دې نه چې تاسو سره جدول شریک کړم، راځم د ستاسو هغو سوالونو او ځوابونو ته چې تاسو یې ما څخه کړي دي. غواړم چې هغه څه وکړم، ځوابونه درکړم، د هغه مشکل تاسو ته په ډاګه کړم. لومړی سر کې دلته زموږ یو ورور سوال کړی ده، د ارسلان په نامه ده، ارسلان عارف په نامه ده، عارف په نامه ده. ده ویلي دي چې سلام، د ولایت د کونړ ولایت چې اټکله ورزیږي. کونړ ولایت تقریبا 3 میاشتې کېږي چې سړې بند ده، 3 یا 2 میاشتې کېږي چې سړې بند ده. احتمال زیات سره چې بلې راتلونکې بله میاشت کې حتما واشي. خو فعلا لپاره توضیح ډېره کمه ده، ځکه اوس فعلا کې توضیح 100 کیلو ته رسېدلې ده، یا روزانه 100 کیلو ته رسېدلې ده. دې خطر باندې زه فکر نه کوم چې خلاص شي. نو که چېرته توضیح بېرته خپل عادي شکل ته ورسېږي، مثلا 100 یا 90 ته ورسېږي، احتمال شته چې په 2 هفتو کې ورته واشي. او که چېرته په همدې شکل سره دوام ولري، له 1 میاشت نه کم وخت کې نه ورسېږي. در دیگه موصول کرده است که محمد نعیم اکبری است. اونها گفته است که سلام برادر عزیز، من پارسال به هرات ثبت نام کردم. حال از خانه یک دختر خانم و 2 دختر محبت داده و یک دختر پسر مبارک و سر کابل ثبت شده است. حالا من باید چی کار کنم؟ اونها پس به هرات مکتب شوند، البته فرمشان. خب کسایی که مثلا بار دوم ثبت نام میکنه یا فرمشان به ولایت‌ها تبدیل کرده، تاریخ پرمیتیوشان مشخص شده، مگه حاضر هستند و بار دوم که ثبت نام کرده کابل، اونها که اگر فرما را چیزی کنه، تبدیل کنه، برای کدام مشکل برشون ایجاد نمیشه، پرمیتیوشان اجرا میشه، کدام مشکل برشون ایجاد نمیشه، همه چیزشون اجرا میشه. فقط کسایی که حاضر هستن در ثبت نام دوم مشکل داره، نه دوباره نمیده که ثبت نام کنه، باز چیزی کنه، در با واتساپ ما پیام ارسال کنه تا ما برشان چیزی کنیم، ثبت نام دوباره برشان انجام بدیم. دیگه کدام مشکل نیست، فقط همون نوبت دومی تا ماست میشه، کمی وقت میگیره مسئله است. بدر دیگه ما گفته است که البته خواهر ماست گفته است ولایت لوگر آیا باز است یا خیر؟ خب فعلا ولایت لوگر بسته است، فقط ولایت هایی که باز هستند کابل است، سایتشان کابل باز است، زابل است، نورستان است و روزگان است. اینها فعلا باز است برای ثبت نام طبیعی. میتونید که به این چیزی کنید ثبت نام کنید. کسایی که سایتشان فعلا بسته می باشه، اونها فقط میتونه که در سایت کابل چیزی کنه، ثبت نام کنه. خب در دیگه ما سوال کرده است که تاریخی کابل تا تاریخ چند ماه سنبله رسیده. خب فعلا تاریخ نوبتدهی کابل که است، بدقیق باید بخیر تشریح میکنم تا ما میشان کابل که کدام تاریخ رسیده، ولایت های دیگه هم با کدام تاریخ که تمامشان تشریح میکنیم براتون حتما. خب در دیگه ما سوال کرده است نجیب الله نظری، اونها گفته است که سلام علیکم محترم، سایت فارابی وقت باز میشه، یک معلومات بدید. خب سایت فاریاب البته مثلا قبل که براتون گفتیم، ویدیو قبلی که براتون گفتیم که در نزدیک ها بخیر یک هفته 2 هفته باز میشه. فعلا همراه ما که جدول شریک شد از ولایت ها، اگر قسم ادامه پیدا کنه که روزانه 10 تا چیزی شما نفرات ولایت ها بیومتریک شد، باز احتمال زیاد است که از 1 ماه باز 1 ماه باز سایت فاریاب باشه. اگر احیانا سایت فاریاب روزانه 1.5 ساعت یک توضیح داشته باشه، باز در ظرف 2 هفته 1 هفته حتما باز میشه. خب برادر دیگه ما سوال کرده است، اونها زاده تخلصشان است. اونها گفته که سلام محترم، چرا تعداد اشخاصی که بیومتریک میشن
در کم شده و جای زیاد شدن و افزایش مسائلش با قوت میشه. خب این هم فکر کنم این سوالشان جواب داده بودم به ویدیو قبلیشان. خب تعدادشان خب واضح گفتم، در ویدیوهای قبلی هم براتون گفتم کسایی که باز هم در فکر دنیا هستن که چرا توضیح ها کم میشه، دلیلشان چیست، عمده دلیلشان. خب عمده دلیلشان از معلومات ما که جمع‌آوری کردیم فقط و فقط بر ما دو تا دلیل چیز شده پیش شده. یکی اونها گفتن که نفرهایی که غیر حاضر شدن در کابل ولایت ایجاد شدن، خصوصا در کابل، یعنی فعلا هم در کابل که کدام کسایی که غیر حاضر هستن البته یک ماه پیش، 2 ماه پیش، 6 ماه پیش یا 1 سال پیش غیر حاضر هستن، فرمشان قابل اجرا است، کدام مشکلی نیست. و یک دلیلش می است این نفرهای غیر حاضر چیزی شده در کابل زیاد شده. یکی و دیگه یک دلیل دیگه هم است که لیست بیومتریک اشخاصی که فرمشان برای پاسپورت چاپ پاسپورت به کابل انتقال میشه از دولت ها که نفرها بیومتریک میشه و بعد از بیومتریک همون لیست ها را که به مرکز انتقال میتن برای چاپ، چون روزانه توزیع پاسپورت که است، البته چاپ پاسپورت که است از 5000 گرفته تا 2000 البته روزانه پاسپورت ها چاپ میشه. اینها یک ظرفیت نداره که در یک روز 20000 یا 40000 یا 30000 پاسپورت ها رو چاپ کنند. به این خاطر یک کم پروسشن یک کم سلو کرده، دولت ها هم چیزی کرده، روند توزیع ظرفیتشان کم کرده و اینها را که خلاص کنه انشاءالله دوباره به حالت عادی خود برمیگرده. یکی و دیگه زیاد نفرها سوال کرده بودن که آیا رخصت پاسپورت بسته میشه، باز صفحات تلگرام و فیسبوک و چیزا پست کرده بودن که رخصت پاسپورت بسته میشه، نوبتدهی کابل پیش نمیره، متوقف شده. این کاملا اشتباه است. فعلا رخصت پاسپورت فعالیت داره، کدام مشکلی نیست، هر روز روان توزیع داره، هیچ مشکلی نیست. پاسپورت های هم اضافی داره، کدام مشکل نیست. باز مردم هستن به فکر هستن که پاسپورت چیز شد، پاسپورت ها تمام شده شاید بسته شد. نه، بسته نمیشه. احتمال این هم است که روزهای آینده بخیر سایت از طریق آنلاین و آفلاین هم چیزی شد و خدمات اجرا کنه. فعلا از طریق آنلاین چیزی میشه، خدمات اجرا میشه و با شکل آفلاین که هم اجرا میشه. قسم می باشه که مثلا از ولایت هایی که ما معلومات گرفتیم پارسال، یعنی اون وقت که سیستم آنلاین نبوده، یک قسم بود که به شکل آفلاین مثلا یک نفر عریضه میکرد، وقتی که عریضه میکرد نوشته میکرد میرفت به امنیت ولایتی، اونها باز اسمشون در لیست اضافه میکرد، بود از او با اساس همون لیست اونها را دعوت میکردن، میآمدن یک تاریخ برایشان مشخص میکرد و اون تاریخ مراجعه میکرد و بیومتریک میشد. این قسم پروسه بود آفلاین. خب در جمع که آفلاین هم فعال شود، در کنارش آنلاین هم است. آنلاین هیچ وقت بسته نمیشه. آنلاین چند تا خوبی هم داره که میتونی که یعنی خود تکلیف نگیری، کدام جای نری، میتونی که از طریق فیسبوک، از طریق تلفن خود، کامپیوتر خود فرمای خود چیزی کنید، تعقیب کنید تا براتون تاریخشان مشخص و هر وقت مشخص ما دو میتونه که برای بیومتریک مراجعه شوی، بیومتریک ها چیزی انجام بدید. این پروسه شان است. دیگه دل نزنید، پاسپورت به اندازه کافی پاسپورت ها داره، چون روزانه تقریبا از 5000 گرفته تا 2000 پاسپورت ها را جمع میکنن. این هم برآورده که مثلا قبل هم قسم بودن، یعنی روزانه که دولت ها یک سر یک نیم سر ظرفیت داشتن برای بیومتریک، این همون در کابل هم چیزی میشد چاپ میشد، یعنی از 5000 گرفته تا 2000 چاپ میشد. خب فعلا اگر از این زیاد شده و لیست ها از همون ولایت ها زیاد پر شده، چون اطلاع جدید که فعلا در ولایت ها به خاطر کسایی که مریض هستن مکتوب داره برای اونها هم چیزی شده، پاسپورتشان بند شده، یعنی برای اونها هم پاسپورت نمیده، فقط برای کسایی میده که اونها ثبت نام آنلاین کرده باشند و دیگه پشت مردم نگردین. مردم هر چیز میگه، مردم میگه سایت ها باز میشه، بسته میشه، که کتابچه ها کام شده، اخلاق شده.
این حرفایی هستند که به بازار سیاه چیز میکنه، دروازه را باز میکنه. شما مجبور میشین از مجبوریت شما استفاده میکنه و یک پاسپورت جعلی سرتان فروخته میشه در بازار سیاه. این که سرتان فروخته شد، او پاسپورت قابل اعتبار نیست، فقط و فقط در کشورهای ایران و پاکستان اجرا است. دیگه کشورهایی که شما که بین المللی مین از طریق هوایی اونجا باز اجرا نمیبره. شما نمیتونه که بغیر از دو کشور به دیگه کشورها بره، چون اونها در ثبت سیستم بین‌المللی نیستن و مخاطن اجرا نمیشن. کوشش کنید که از طریق قانونی و صحیح پاسپورت دریافت کنید. هیچ وقت پول را به پاسپورت ندهید، در بازار پاسپورت خریداری نکنید، چون پاسپورت هایی که کسایی که خریداری کرده امروز ما معلومات شریک کرده که ما خود نمیتونیم که به کشورهای اروپایی بریم به این پاسپورت. ما نمیتونیم که به کشورها بریم، چون اونها وقتی که میدان هوایی داخل میشه، میدان هوایی تهران یا میدان هوایی اسلام آباد که داخل میشه، وقتی که میره به دیگه کشورها اونجا پاسپورتشان چک میشه، میبینه مگه پاسپورتشان نتیجه نمیده، پس با ویزاش هم کنسل میشه، همه چیزشان چیز میشه، کنسل میشه، مصرفشان هم میشه، پرسیبش هم مصرف میشه، مگه پاسپورتشان به درد نمیخوره. از کسایی که تقاضا دارن، زیاد تقاضا دارن که اونها از طریق بازار سیاه پاسپورت دریافت میکنن. هیچ وقت در بازار سیاه پاسپورت دریافت نکنید، قانونی برین، خیر است یک کمی حوصله داشته باشین. اگر امروز نده فردا حتما میده، اگر دیگه فردا نده دیگر روز حتما براتون میده، فقط صبر و حوصله داشته باشید. و کسایی که باز میخواه فرما را چیزی کنم از کابل به ولایت‌ها تبدیل کنم، همراه ما تمام شود. شماره واتساپ ما هم در زیر می ویدیو هست، در بخش دیسکریپشن میتونه چیزی کنم بر ما پیام ارسال کنه تا ما برشان فرمشان به ولایت‌ها تبدیل کنیم. به مو خاطر ما تقریبا 70 نفر کارمند گرفتیم برای تبدیل که از کابل به چیزی کنم به ولایت‌ها فرما را تبدیل کنم. و هر یکیشان جدا جدا ما ماش میتن و از این طریق میتونیم که مشکلات مردم چیزی کنیم حل کنیم. و باز هم اگر راجع به پاسخ شما کدام سوال دارین میتونید که زیر این ویدیو کامنت کنید تا ما براتون معلومات بدیم و مشکلات شما را حل کنیم. حالا میایم با نوبدهی جدول نوبدهی کابل ولایت‌ها. اوس راځو د کابل او د ولایتونو نوبدهي ته چې تاریخ ته د 1402 کال د نهمې میاشتې څلورم تاریخ ته د قوس څلورم تاریخ امروزی است. البته جواب خاص است. نوبدهی کابل که است هفته سنبله رسیده. کسایی که سوال داشتن راجع به نوبدهی کابل، فیلم نوبدهی کابل که است در هفته سنبله است. د کابل نوبدهي د 1401 کال د شپږمې میاشتې هم تاریخي ده. احتمال شته چې سبا یا بل سبا دغه تاریخ هم مخکې ته لاړ شي، خو فیل لپاره ډېرې هغه شته چې ځکه مخکې ته نه ځي چې ډېر کسان په کابل کې غرازیرین دي او فرمیر هغه دي، نو همدې خاطر باندې ځکه کابل تاریخ مخکې ته نه ځي. منتظر اوسئ که انشاءالله د تاریخ مخ ته ځي، د کسان خلاص شي غرازیر انشاءالله نور مخ ته ځي. د ارزګان نوبدهي د 1402 کال د اتمې میاشتې شپاړسم کې ده. د بادغیس د 1402 کال د پنځمې میاشتې اول کې ده. بامیان د 1402 کال د پنځمې میاشتې دېرشتم تاریخ کې ده. د بدخشان ولایت د 1402 کال د اوومې میاشتې درېیم تاریخ کې ده. د بغلان ولایت د 1402 کال د اولې میاشتې اوویشتم تاریخ کې ده. بلخ ولایت د 1401 کال د 12مې میاشتې شپږم تاریخ کې ده. پروان ولایت چې د نوبدهي د 1402 کال د اولې میاشتې دېرشتم تاریخ کې ده. پکتیا ولایت د 1402 کال د شپږمې میاشتې درېیم تاریخ کې ده. پکتیکا ولایت د 1402 کال د اتمې میاشتې پنځلسم تاریخ کې ده. پنجشیر ولایت د 1402 کال د اوومې میاشتې نولسم تاریخ کې ده. تخار ولایت د 1402 کال د پنځمې میاشتې شپږویشتم تاریخ کې ده. جوزجان ولایت د 1402 کال د درېمې میاشتې یوویشتم تاریخ کې ده. خوست ولایت د 1402 کال د پنځمې میاشتې دویشتم تاریخ کې ده. د ګوندې ولایت د 1402 کال د اولې میاشتې اتلسم تاریخ کې ده. سرپل ولایت د 1402 کال د اتمې میاشتې اول تاریخ کې ده.
سمنګان ولایت د 1402 کال د شپږمې میاشتې 14 تاریخ کې ده. غزني ولایت د 1401 کال د 11مې میاشتې 15 تاریخ کې ده. غور ولایت د 1402 کال د شپږمې میاشتې 23 تاریخ کې ده. فاریاب ولایت د 1402 کال د اولې میاشتې 29 تاریخ کې ده. فراه ولایت د 1402 کال د اولې میاشتې 29 تاریخ کې ده. کاپیسا ولایت د 1402 کال د اولې میاشتې 8 تاریخ کې ده. کندوز ولایت د 1402 کال د 15مې میاشتې 20 تاریخ کې ده. کندهار ولایت د 1402 کال د 8مې میاشتې 19 تاریخ کې ده. کونړ ولایت د 1402 کال د 15مې میاشتې 20 تاریخ کې ده. لغمان ولایت د 1402 کال د 3مې میاشتې 2 تاریخ کې ده. لوګر ولایت د 1402 کال د 8مې میاشتې 19 تاریخ کې ده. ننګرهار ولایت د 1402 کال د 4مې میاشتې 4 تاریخ کې ده. نورستان ولایت د 1402 کال د 8مې میاشتې 25 کې ده. نیمروز ولایت د 1402 کال د 8مې میاشتې 12 تاریخ کې ده. هرات ولایت د 1401 کال د 11مې میاشتې 14 تاریخ کې ده. هلمند ولایت د 1402 کال د 7مې میاشتې 40 کې ده. میدان وردګ ولایت د 1402 کال د 1مې میاشتې 15 کې ده. زابل ولایت د 1402 کال د 8مې میاشتې 40 تاریخ کې ده. دا و د کابل او د ولایتونو د بیومتریک وهنې جدول چې تاسو سره مې شریک کړ. هیله لرم چې په دغه تاریخ باندې کوم کسانو څه نامونه کړي دي نو سروې کې خپل فرم دې چک کړي، دې ته به نهایي فرم یا د بیومتریک آخرین تاریخ رو مشخص کړي. کسایی که به این تاریخ ها که البته ثبت نام کرده است اونها میتونه فرمایش و چیزی کنه چک کنه، حتما برایشان تاریخ بیومتریک یا فرم نهایی برایشان مشخص شده. و فعلا البته در بعض ولایت ها توضیح روان که براتون ذکر کردیم، یعنی نوشته کرده هر یکشان که در بعض ولایت ها فعلا هم چیزی میشن روزانه تقریبا 10 تا نفرها بیومتریک میشه. در بعض ولایت ها 20 تا چیزی میشه، نفرها مکمل چیزی میکنن بیومتریک میشه. فعلا اگر حساب کنیم تقریبا حدود 500 نفرها در ولایت ها چیزی میشه بیومتریک میشه. حدود تقریبا زیاد کم 500 نفرها در ولایت ها بیومتریک میشه. و کسایی که غیر حاضر هستند در کابل ظرفیتشون تا 5000 است، احتمال زیاد از 5000 زیاد کم هست، البته یا 4000 است یا 5000 یا 6000. یک نفرها فعلا در کابل چیزی میشه بیومتریک میشه. این مجموعاً در کابل 7000 نفرها همراه ولایت ها چیزی میشه بیومتریک میشه و پاسپورت ها که روزانه چند میشه از 5000 گرفته تا 10000 یا 12500 پاسپورت ها روزانه چند میشه. باز هم براتون میگم که اگر راجع به پاسپورت کدام سوال داره میتونید که زیر ویدیو کامنت کنید تا ما براتون ویدیوهای خوب تهیه کنیم تا مشکلات شما را حل کنیم. برای حمایت ما کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید تا ما ویدیوهای خوب براتون تهیه کنیم و مشکلات شما را چیزی کنیم و حل کنیم. و چون اینها شما که مثلا یک لایک میتین یا سابسکرایب میکنید بر ما انرژی مثبت میده، ما دیگه هم چیزی میکنیم تلاش میکنیم تا ویدیوها را براتون تهیه و ترتیب کنیم شما تا که مشکلات شما را از طریق این ویدیوها حل و فصل کنیم. تشکر، زنده باشید. لډیر معلومات لپاره زموږ د حمایت په خاطر زموږ یوټیوب چینل سره سابسکرایب کړئ او خپل ویډیو در سره لایک او شیر کړئ. مننه. کور آباد.